د رسنیو مسؤلینو او کارکوونکو او د ټولو نه اول تاسو ته زه ښه راغلاست وایم. مننه کوم چې موږ تاسو په دې یوه حال کې سره جمع شو، خپل ستونزې سره شریکوو. ټولو نه اول زه دا خبره کومه چې کله زه دې غزې ته ورسېدم، اولنی قدم چې مو کېښولو اطلاعات او کلتور ته ورغلو. دا د دغې وجې نه زه نه وم راغلی چې د اطلاعات او کلتور یا د مطبوعاتو زه مسؤل یم، چې زه دې ته راغلی وم چې زه دلته راشم انور صاحب ته ویم چې انور صاحب ته زه ونرسوه او زه دلته راغلم. یوازینۍ هیله مې دا وه چې مو سره د رسنیو، د مدني فعالانو، د سوشل میډیا مبارزینو دې غم راسره و. وجه دا وه چې د خلکو شل کله د مونږ په خلاف باندې مبارزه کړې وه، یا هغه د هغې حکومت چې هر خل ته و هغې د قانون لاندې ژوند کړی و، موږ د خلک ونه ویرېږي. خدا نخواسته د خلک د مونږ د لوس نه ونه وځي. نو اولین چې دلته راغلم څو کسان نوستو، الحمدلله موږ د اطلاعات او کلتور ډېر محفوظ و، یو شی هم نه دی ورک شوی. موږ د دې نه ډېره مننه وکړه په دې باندې. هغې نه بعد مو په اولین ځل باندې د سوشل میډیا مبارزین راوغوښتل چې زه به ټول پېژنئ. نو د ولي سره مو اول خبره دا وکړه، د مبارک صاحب سره، پخوانی ولي سره، چې د خلکو ته موږ ضرورت لرو. د خلک داسې نه وي خدای نخواسته موږ د لوس نه ووځي، دا ځوانون دي او موږ د دې جامعې او لوی ښه خلک دي او دا باید موږ اوس په ګډه کور وکړو. دی سره زموږ نوسته وکړه، ډېرې ښې خبرې مې ورته وکړې، هر یو مې وپېژندو. زه خو چې ومه نو دی مو کنټرولول، ټول مو کنټرولول، د سار نه تر بېخه پورې هر یو مو کنټرولول، هر پوسټ هر سکرین شاټ مونږ وخواستو، د ځون سره مونږ سوتلو. نو خلک مو چې ولیدل ډېر په خوښ شوم. او هغې نه بعد دی ته مو دا ډاډ ورکړلو چې کسه یوه خبره ته کوم، د ټولو مشکلاتو مو زه ذمهوار یم. نمبر مې ورکړلو چې کسه دا هڅه ونه کوي چې د خپل خست او د خپل ذهنه تاسې بیزیه شئ. او اوس خو چې هر څه وشول، شل کله هر څه تیر شول، تیر شول. اوس موږ باید د افغانستان د جوړولو فکر وکړو او د خپل ولس ته د خدمت فکر وکړو او ډېر داسې نوره کورونه وکړو. څلوېښت چې څه وشول هغه تیر شول، د یوه حکومت مبارزه وه، هر څه و. او مطلب هغه خلک اوس مو ته د هغه ورځ دی ته مو خبره نه دو کړې، نن یې کم. هغه خلک چې د چا د پوره مبارزه کې ده، هغه خلکو تاسې هم ولیدل. مطلب دا دی چې افغانون بیا مونږ په یوه میز ټول سره نوستو، سره کېناستو چې خپل ورونه تره زمن یو ټول. هغه خلک چې مونږ ته راغلي وو په نیمه شپه یې مونږ نه لوړل، حتی کې چې هغه د دی سره همکارون وو، د دی ملګري وو په میدان کې پرېښول، د دې شپې وتښول دی. دا د دی د بېوفایۍ ښه ثبوت ته مې خیال صاحب. او که نه هغه خلک چې دی ته میدان ته یې پناه ور وړې وه، د دی سره وخت به ځون سره به ولي وای، که نوره هم نه وای. مونږ خپل محنت کړی دی، سکندر صاحب دی ډېر محنتونه په ملګرو باندې کړي دي، خلکو ته مو پیغامونه کړي دي چې کسه خپل وطن نه لوړ نه شي. بیا کله چې ولته ملګري ننوتل، هغې خلکو ته بیا و چې خپلو کورو ته راشئ، چاته ترخه خبره هم نه ده شوې. نو عرض مې دا دی چې نن اسلامي امارت فکر دا دی چې دا خلک د مونږ د جامعې خلک دي، دا خلک د مونږ د وطن جوړولو خلک دي او دا خلک مونږ د لوس نه باید ونه وځي. چې مونږ په ځوانونو باندې ځکه کوشش کوو، په هره ځای کې مونږ ځوانون یادوو. دا ځوانون د مونږ قوت دی، ځوانون د مونږ فکر دی، ځوانون د مونږ انرژي ده او مطلب دی هر څه کړای شي. د دغې وجې نه دی سره مو غونډې هم وکړې، رومې هم غوښتله او هر مشکل و عامه ور حل کړل، چا دی ته څه یدي و عامه ور حل کړل. نو دغې مسلو باندې زه اول دلته راغلم، د غم فکر د مو سره و، یوه نظامي ځای ته هم نه یم جوړ شوی. الحمدلله خلک یې مو سره پوتې هم شول، ټول یې مو سره په لاین کې دي. دغه قسم و د تاسې د رسنیو ته هم هغه وه، تاسې په دې باندې مونه ګیله ونه کوئ. والله که د جمعو بدلولو ته هم لیا وو، د جمعې مو خیرن دي، والله که ورته لیا وو. نو کورونه دي خامخا او نظام دی بدل شوی دی، د چا او تکلیف او د چا هغه ته چې رسیدګي ونه کړي، بیا یې چې دا دغسې و. د هر سړي ته جواب ورکړو، د هر سړي ضد ته ځون ورسو، یوه نیمه نیمګړتیا به وي میا خیل صاحب،
خو ډېرې ورځې نه دي وتلي، کامې ورځې وتلي، انشاءالله اصلاحات ورځي. نو دغه وجه نه د توسې رسنۍ سره هم زه توسې مشکل همورم سره حل کوو به هم مو سره به هم همکاري کوي، تو سره به هم همکاري کوو. که څه یوه خبره زه وکمه، موږ ته د نورو ولایاتو نه خلک روغلله د خپل وطن او خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار په موږ ته دلته غونډې جوړې کړې. حال دا چې فرهنګیون چې دي دا په خوست کې د نورو ولایاتو دپاره مثال دی، هم شاعرون، هم مدني فعالون، هم ځوانونو، مطلب موږ ته داسې څوک نه روغلل چې دا قسم وکړو. خو خیري د الله د اجر ورکړي، کور ودان چې موږ ځوانونو دپاره دا پیغام وروړو چې خپل وطن کې پوتې شو، نو مطلب خپل وطن چې دی خپل وطن جوړ کړو. او تاسو ته زه د امنیت ډاډ هم درکوم په دغه ځای باندې. هر خل ته خلک چې هر خل ته چې شل کوله تېر شوي وي، تاسو ستنه هم د مو واجباتو، تاسو مشکلاتو ته رسیدګي هم د مو واجباتو، او تاسو هر قسم مشکل باندې مو خبرېدل هم واجباتو. تاسو هم مسره نن زه تاسو ته د واتس اپ او ساده نمبر هم شمیرې درکوم. زه یو ښه مثال درته وایم. عدنان صاحب د امریکا غږ راډیو خبریال دی. ایشو د شپې 3 بجې مو ته مجاهد صاحب خبره وکړه چې عدنان صاحب چا یوه کلیپ ته یو تلیفون به یووالی ورځې وي، چا به دې چې را کلیپ ما وخله یا چی ما وخله، په 3 بجې شپې ورسره خبر شوم چې څه تکلیف ونه وي ته رسېدلی، چې نه هېڅ تکلیف هم نه دی. او تو زما نه مو چې هر قسم کلیپ چې ته وخلې سبب زه سره ملګري کم دی، هر چا نه وخلې آزاد تو ته اجازه ده. رسانۍ تاسې آزاد رسانۍ آزاد مو مطلب مونږ باید آزاد اجازه درکړو. یو طرف باندې باید څه نه وچلېږي، آزاد وچلېږي، نه زه نه غواړم چې په مو طرف ته وڅرخېږئ، دا هم نه چې د مخالف په طرف باندې وڅرخېږئ. که تاسې وغواړئ 40 کاله جنګ هېڅ فایده هم ونه کړه، موږ تاسې نه ښه ځوانون وخوستل او دومره کونډ یتیمون مونږ ته نوستي که دي مونږ طرف دي که د بل طرف ته دي، اوس خو سوتل خو مونږ واجباتو، د دې تعلیم د مونږ واجباتو، د دې روزنه د مونږ واجباتو. یتیمون خو هغه مونږ تاسې ورونه تر زمان ټول پوتي. بیا مونږ دا سوچ وکړو چې په آینده کې مونږ داسې نه باید کونډ یتیمون مونږ ځوانون د مصور نه کړو. هر قسم افکاره چې څوک ولرئ، خو مطلب د وطن جوړولو کې به سره یو شو. او دا مې د تاسو نه غوښتنه هم دو چې آزاد وچلېږئ، خو خیر د هیچا د مو دپاره هم هېڅ مه کوئ، خو د وطن دپاره څه وکئ، د خپلې خورې دپاره څه وکئ. او دا چې دی په وړو وړو مسالو باندې یوه هوا ورکول د وړې مسالې ته، دا به هم د وطن په ګټه باندې نه وي. مونږ به خلک ځوانونو ته هم د دې اجازه هم ورکوو چې مظاهره وکړه، د دې اجازه هم ورکوو چې سالم انتقاد وکړه، خو هغه انتقاد هغه مظاهره چې ملت ته یې ګټه ورسېږي. که زه د خپل شخصي مفادو دپاره خلک ارجګومه مظاهره کومه، تاسې زه یم چې مونه خیور خلک یې تاسې په نسبت باندې به صحیح نه وي که نه. یعنې تاسو ته زه یو وضاحت درکړم، داسې خلک په دا مخته ورځو کې تېر شوي دي چې په خپله خوله باندې ویلي شوي دي چې زه د دغې طرف نه استخدام شوی یم. وړه مسله باندې مو ته دومره شاعر وکړه شوی دی. که زه داسې تاسو ته وایم چې هېڅ تکلیف د تکلیف نه بغیر، نو دغې مونږ باید نه راکړی باید څوک مونږ ځوانون استعمال نه کړي، مونږ باید خپله خوره په خپله باندې ودرېږو. دا خبره خو تاسې واضحه وورئ. هر نظام تېر شولو، خو دا یوه خبره تاسې په قسم سره وورئ، په قسم سره درته کومه چې مونږ د دې اردو په ړنګولو باندې هم خفه یو. صحیح شوه. د دغې د ادارو او په بعضې اشخاصو د ادارو نه سامان وړل په دې باندې هم خفه یو. دا به هېڅ نه وی شوي. دا خو مونږ تاسې هغه نه دی، خو تاسو ته یم چې څه ذهنونه خلوص شي. دا نظام داسې جوړ شوی و، داسې طریقه انتقال جوړ شوی چې دا هر څه په خپل ځای وي. خالي اصلاحات به وشي، خو چونکې ولسمشر مخکینی پخوانی زونې وبسلو، ولس یې دغسې پرېښولو، اردو یې دغسې پرېښوله، واک انتقال ته تیار نه شولو. که تیار نه شولو ټول نظام په خپله باندې ونړېدو. یعنې دا قسم دوکه خراب شوی وای، دا به هر څه د کولو، اردو یې دا شیونه به ټول ډاک وای، او دا به اوس چلان وای. اوس مونږ چاته هېڅ شي کې به محتاج نه وای. خو لله الحمد دا کورونه بیا رغوندې بیا به وشي انشاءالله. خو دغه غوښتنه مې خپلو رسنیو نه دا ده چې مونږ د خپلو اسلامي او د افغاني عنعناتو مطابق باید خپل خپرونې وچلوو، او مونږ هغه شیونه چې د مونږ جامعې ته، د مونږ ملت ته، د مونږ خورې ته تاوان کي او د مونږ ځوانونو ته تاوان کي،
او د مونږ د ځوانونو اذهان خرابوي هغه نه باید مونږ په کلکه اجتناب وکړو دا به تاسو هم منئ الحمدلله ټول مسلمان دلته مونږ او د اسلامي خوره هم دو او موږ ته یو خپل افغاني کلچر هم لرو دا خو ځین چې ان شاء الله تاسو یې ونه چې دغه نه موږ سره غړونه وکړو نو دغه خپل عنعناتو د اسلامي اصولو مطابق هر چاته اجازه او ازاده چې خپل خبرونه وکړي تاسو د اسلامي خبرونه لپاره چې موږ کومه همکاري کې یا موږ د سره کو علما وړه علما درکو د نور خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کړای شي دا څه خبرونه کړای شي چې چاته ګټه ورسیږي موږ هیڅ مخالف نه یو دا سره باید خبري سرویس ته وکړي چې د ملت په ګټه باندې وي د هیڅ چاته په طرف باندې نه ځکه آزاد خدا معنا دو آزاد او چې آزاد وڅرخي نو دې کې مشکلات ته وزره صدقي کما دایمو خبرې وي او تاسو چې هر قسم صحیح زه به زون سره ولي کوم ان شاء الله تاسو مشکلات به زه حل کوم صحیح څنګه ده